عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي وی ګناهګار انسان بد عمل انسان څوک چې ګناهونه کوي دا انسان به په خپل ژوند کې د یو 5 مشکلاتو او د 5 حالاتو سره مخامخ کیږي. یو هغه فرمایي و ان للسیئه د ګناه دپاره سوادا فی الوجه توروالی راځي په مخ کې. کله چې انسان ګناهونه کوي نو دا د انسان مخ بدرنګوي، د انسان د مخ نه نورانیت ختموي، رڼا ترې ختموي. یو دا. دویم وظلمة فی القلب د ګناه د وجې نه د انسان په زړه کې ظلمت او تیاره پیدا کیږي. دا انسان به خفی، پریشانی، مشکلات، ټول غمونه به د ده په دې زړه کې دننه پراته وي، حتی دا چې د خپلې زندګۍ نه به هم دا تنګي. او دریم ووهنا فی البدن ګناه چې د انسان په بدن کې وهن پیدا کوي، سستی پیدا کوي، ناراستی پیدا کوي. د دین اعمال د دینی کارونه دا به ته ډېر درانه ښکارېږي او دا به ته وایې چې بس دا غر رامنې چا راکېښود، دا مونځ کول، روژه نیول، دا به تا ته ډېر غټ کارونه، وهن به ستا په بدن کې پیدا شي. حتی دا چې ستا به د دنیا روزګار ته هم ورسه زړه نه کېږي. او څلورم وضیقا فی الرزق د ګناه د وجې نه د انسان په زندګۍ کې د هغه سره دا معامله کېږي چې د هغه رزق به تنګي. ډېر به ځان کړی خو بیا به رزق د پراخي نه راځي، د ده په رزق کې او رزق به یې تنګي. او پنځم نمبر وبغضة فی قلوب الخلق د مخلوق په زړونو کې به د ده سره کینی، د هر سړي به د ده نه نفرت کېږي، هر سړی به د ده ته بد ګوري، ده به د چا سره هېڅ هم دغه نه کړي، خو د خلکو په زړونو کې به خلکو د ده نه کرکه کېږي، نفرت به یې کېږي. چېرې دا بدرنګه انسان دی، دا بد اخلاقه انسان دی، د خلک به ورسره لین دین نه کوي، خلک به ورسره په خوشحالۍ باندې سلام کلام نه کوي، خلک به ورسره په خوشحالۍ باندې میلاویږي نه. دا 5 اعمال دا د ګناهونو د وجې نه د انسان عبدالله ابن عباس قول دی چې دا 5 کارونه د انسان په زندګۍ کې چې راځي دا د دې ګناهونو د وجې نه او دا د فسقو فجور او د نافرمانو د وجې نه د انسان په زندګۍ او په ژوند کې